د دې وظیفې سره به د رزق دومره زیات شي، دومره اضافه په کوشش چې ته خلاصه کې د ستا خاندان او نسلونه به ته هم پیدا اخلي. زما عزتمندو، نن د الله جل جلاله یو پاک نوم دی د یا رزاقو. د دې خو ډېرې زیاتې طریقې دي، خو نن طریقه چې درته ښیم دا یو ډېره زیاته عجیب طریقه ده. او کله هم چې تاسو په دې طریقې سره د یا رزاقو وظیفه شروع وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو رزق کې ډېره زیاته اضافه وکړي او داسې ځای نه به درته الله جل جلاله روزي درکوي چې د ستاسو به خپله په وهم فهم ګمان کې نه تېرېږي. د رزق بندې دروازې دا به درته رب العالمین کلو کړي او د رزق پراخي به د باندې الله جل جلاله راولي. هغه ذات ډېر ذات پاک دی چې د خپلو نومونو سره داسې رموز او اسرار تړلي دي چې مخلوق په هر لحظه کې هغې ته محتاج دی. مخلوق د ټولو اول چې هغه جمدی پاتې کېږي په سا باندې کېږي. الله جل جلاله هر انسان ته سا ورکړی ده. دویم نمبر کې دا سا به هله باقي وي چې د انسان روزي پراخ وي، روزي خوري. کله چې انسان روزي نه خوري د ده به دا سا څنګه باقي پاتې شي؟ دغه رنګ د رزق د پراخۍ دپاره هم الله جل جلاله د هر سا لرونکي دپاره قسم قسم اسباب تیار کړی دی. دې کې داسې ځناور شته چې هغه وقتاً فوقتاً باندې تازه وینه څښي، اوس هغوی ته هم الله جل شانه هر وخت کې روزي ورکوي. نو هغه ځناور چې وقتاً فوقتاً باندې الله جل جلاله هغوی ته تازه وینه او تازه غوښه ورکوي، نو هغه ذات په دې خبره باندې هم قدرت لري چې موږ ته هم بې حسابه مال دولت او بې حسابه روزي راکړي. الله جل جلاله قادر مطلق ذاتی، الله جل شانه په دې ټولو خبرو باندې قدرت لري، لیکن ته صرف کامله بروسه په دغه زورور ذات باندې وکړه. بیا د دغه زورور ذات د الله جل جلاله رحم او کرم وګوره، په خپل سترګو باندې به ارسسي کړي. رزق به داسې پراخه شي چې خپله به ورته حق حیران پاتې شي چې زما دا روزي لا څنګه پراخه شوله، ستا به عقل هم هغه ځای ته نه رسېږي. داسې څه نه به د الله جل شانه روزي پراخه کوي. نو د رزق بندې دروازې د کلاولو دپاره او د بندش د ختمولو دپاره او د روزې د پراخولو دپاره د یا رزاق وظیفه که د نن نه راونیسئ نو په خپلو سترګو باندې به د دې مشاهده وکړئ چې څومره زبردست عمل دی، څومره زبردست اسم مبارک دی چې الله جل جلاله په د خلکو روزي پراخه کوي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د دې طریقه ډېره زیاته اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د سحر د لمانځه نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېني او 1010 کرته 1010 کرته یا رزاق وظیفه به وکړي او د دې وظیفې په دوران کې به چا سره خبرې اترې نه کوي او نه به نورې خبرې ذهن ته راولي. ستا به ټوله توجه د الله جل جلاله طرف ته وي او د دې وظیفې طرف ته وي. کله چې 1010 کرته یا رزاق وظیفه وکړي د هغې نه پس به د کور په یو ګوټ کې کښېني او ښه په عاجزۍ او خاکسارۍ باندې به الله جل جلاله ته سوال وکړي، الله زما روزي پراخه کړي، الله زه روزي مې ډېره زیاته لنډه تنګه ده، الله زما روزي پراخه کړي. الله جل جلاله به د دې عمل په برکت سره ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي. دې سره یو خبره یاد ساتئ، کله هم چې دا وظیفه وکړئ یا رزاقو 1010 کرته نو بیا به د کور په 4 واړو ګوټونو کې شوف وکړي، شوف یا کوف. خو چې کله هم د کور په 4 ګوټونو کې شوف یا چې دی کوف کې نو بیا به شوف کې یا پکې کوف کې نو بیا به د ستا مخ به د قبلې طرف ته وي. نو د دې عمل په برکت سره چې تاسې روزانه کوئ الله جل جلاله به د روزي داسې پراخه کړي چې ته خلاصه کړې چې د ستا نسلونه بیا خو هم نشي ختمولی، تر د نسلونو پورې به د ستا دا روزي رسېږي. رب العالمین به درته روزي دومره ډېره پراخه کړي. نو یو ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته مفیده او زبردسته وظیفه مې درته وښوله. نو بلکل همدا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی. دا وظیفه تاسو نورو ملګرو ته هم ښولی شئ
چې هغه ملګري هم د دې وظیفې نه پیدا واخلي. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازت دی.